تازه او مهم خبر متقي نړۍ دې موږ سره تعامل وکړي. ښځینه فعالان یې نړیوال دې پر طالبانو فشارونه لا ډېر کړي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبانو د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقي د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسئلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقي وینا چې پرون جمعه د اګست 13 وکړه، ټوله د طالبانو اړوند پر مسایلو ورټولوه او بشري موضوعاتو ته یې پکې بیخي ځای نه ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوي بندیزونو ته په اشارې سره وویل دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دې د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازې اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې له امیر خان متقي د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. ګران دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو شوی ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.